علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د قضایي مسؤلینو لپاره په جوړ شوي درې ورځني اصلاحي او روزني سیمینار کې ګډون او ویناوې وکړې. د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 1570 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 387 وثیقې هم اجرا کړي دي. د خوست ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 291 دوسیو ته رسیدنه کړې او 211 وثیقې هم اجرا کړي دي. د میدان وردګ ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 103 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 115 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کونړ ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 104 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 109 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 1412 دوسیو ته رسیدنه کړې او 1611 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 333 دوسیو ته رسیدنه کړې او 109 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 238 دوسیو ته رسیدنه کړې او 115 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بغلان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 509 دوسیو ته رسیدنه کړې او 280 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بدخشان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 514 دوسیو ته رسیدنه کړې او 208 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 940 دوسیو ته رسیدنه کړې او 319 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 321 دوسیو ته رسیدنه کړې او 219 وثیقې هم اجرا کړي دي. په فراه ولایت کې 2 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. په ننګرهار ولایت کې 2 کسانو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د کندوز ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 359 دوسیو ته رسیدنه کړې او 216 وثیقې هم اجرا کړي دي.